جوړې برابر دا کڼکۍ لګي لګا ته دا کړکۍ نه لیکم نور دا سونه دا چې د لوالم دا والا کنه خو هغه ته روپۍ ورکړه دی لور که زه راځم ښه صحیح ده په مخه مخه شه سیتي والا او که زه یو خبره وکړم ته وکړه همداسې وله ورکړه مړه د مینه راګوري نه ورګورم نه راځي ژوند لکه ډمه مې خپل ځان ته تاووي ژوند داسې وی په اول او په اخر یې خبر نه شوم څومره سخت تېر شو په مونږ د ځواني ژوند اقتصاد نه لږ ضعیف یو انډیواله ګنې دغه خلک مونږ نه زده کوي ژوند ته عمران شینواره نه که ته وي که نه نو مز به دې کلکه غاړه راکړه ډېر مینهناک سړی دی او ته هسې د هغې پوټسټېډ د هغې دغه استعمال یې ښه دغه لرې که دا پرده دی قضا ښه دی چې مچیو سره دې څه کار دی نو ته مچۍ چیړې نو چیچي به دی نه السلام علیکم قدرمندو تاسو کې نظرانه کوم راغلی ما نارنج باغ د مال منډۍ ته د ګوتو په شمار یو څو ورځې به پاتې غټ اختر په مراسمات سره پر رسېدو سره دلته راځي خلک غویان علي غویان بس خرڅوي او ګورو چې ګاک سوی او پلورو والا سوی قدرمندو ډېر رش دی ماشاءالله دا زموږ افغانستان خلک دي خوشحاله دي او زه خپل هم خوشحالېږم چې زموږ دارونه خوشحاله شي دا ماشوم پلاستیک خرڅوي پلاستیک خرڅوي بچې ماسکونه دي ښه همالته پلاستیکونه دي ښه دا د قدرمندو زه اوس رادننه شوم منډۍ ته او ډېر ماشاءالله ډېر زیات رش دی او یو سره به د خیر سره په دې اړه مرکم کو دا لکه چې چیټۍ والا دی السلام علیکم څنګه چیټۍ خرڅوې که چیټۍ چیټۍ په څو ده 150 روپۍ وړوکی مال 1.50 غټ 50 ښه اختر غټ اختر په خیر را روان دی داسې نږدې دی که نه څه محسوس کوې څه خوشحالي څه والله خو بس اختر دی نو هر سړی ورته خوشحاله ښه خوشحالۍ ورځې دي او روغ صحت اختر دی روغ صحت اختر دی ښه دا اوس څنګه چل دی چیټۍ واټۍ په څو خرڅې په 10 که په 20 150 ښه زه ځمه په ما خو څه سکي راسکي نه ولې نه وبس کو که څه شی چې سکي ستاسو ګرمي ده نو ګرمۍ کې خو څوک شربت نه څکي من نه دا خو زما خپلې اوبه دي ستا خو نه دي ما خو یې جوړې خیر څنګه دا خوله کې دسمال ولې ورکړی دی والله ګرمي ده که څه وکړو څه شی اخلي که نه خرڅې والله یو غویا خلک قربان دا څه وې په څو روپۍ لې په څو سره جوړ شو جوړه مړه اخلی ما هغه پیسې ما لره زما د په کار دی وره صحیح ده خبره چېرته ده ښه دې ته مې چې قدرمندو د پیسو ویل نو بس ځان شپېلی کو نه راکوي راله ماله پته ده رښتیا زه خبر یم ماله چې دی بس اندازه ولګېده دې سره دا غریب و چې دی السلام علیکم بس ښه روز له غواړو ته موږ سره خبرې چېرته کې جوړ تازه په خیر څنګه ښې یوټیوب چینل زه تعقیبوم زما پکې راوله دا څه وې ولې ګورې خلکو ګوره ما سره خبرې کو زما ویوالی خاطر بل چا وانه ارزانه فرش مال دا څوک دی دې مال به تا ته میلاوي دا څوک دی دا په سرستا لپاره او ښکالي خرڅې 14,500 یورو څه وې او کنه خو تا نو 14,500 خو بای دا خرڅې کې واره غوښتو خرڅو مې راسه دغه دي کې دا خو د بل چا نه راوړی مړه ستا خپل نه دی ښه ته اوس څه کې ما ځان سره کم خواوړې ته راځه په ما ول یو ګیلاس شربت اوس که مړه ورکه وله شربت وله ورکه ښه دا خرڅې او که پلورې دا استاده کره پښتو کې د ټول پلوره مې ته پې ناستې که ولاړې بس څه پې دا شعر او خدای نظر شو خپلې به موږ له خو کړه مړه دا شربت بدیله ورکو اول که نه تسکي عزتمندو دا شربت ما دې وسکلو له خیره بل دې څوک دا نور ته وسکه زه ورځم چې دې سړي له پیسې ورکړم وروره نه دا کار مه کوه دا کار وشو بس وشو دا وشو که نه ښه ځه پرې مې ده اوس خو پرې خو مې ده که نه ښه دا خرڅې په څو روپۍ 15,000 دي کې دي څه
دې کې غوښې د دې خو بس ماشاءالله بس باډیم نشته دی زه الله دې وکړي چې خرڅ شي ښه کېنه و د اختر نه پس خرڅېږي السلام علیکم څنګه یې ورور مخې جوړې برابر دا کڼکۍ لګي لګه ته دا کړکۍ نه یې کوم نور خپله ښې شکر ده مې لګوه ځکه چې بس شرم دی ښه او که نه ښه دا اوس وګورئ کوئی کڼکۍ نه یې لګو مې لګوه که نه نو زمونږ ته سر څه کار دی السلام علیکم ستوماني وباسو خو ستړی دی ما خیال دی قدرمندو زه در سره ویسم نه والله چې ویسل دغه لرې که دا پرده دی قضا ښه دی چې مچیو سره دې څه کار دی نو ته مچۍ چیړي نو چیچي به دی نه یاره خو نو ښه خبریال خو راشي دغه دوه خبرې وي ښه د دې څه نوم دی د دې نوم دی ناز اقبال دا څه وی او ستا زما ګل الله شاغان دا نومونه نه جوړېږي وایه که نه دا خرڅې که اخلې دا خرڅوم وروره څو دا ورکومه په 9000 ښه دا رور او خور دي او یو لور ده یو زوی ښه دا په 9000 او دغه دا ورکوم دا په 6000 ښه نو دې کې څونه کیلو غوښه ده دې که نو بس برابر دی 2 منه دی نو او دې خو ټوله پوستکې ده سیسټم نو پوستکې باندې خو نه دا دی په 10,000 خرڅ شي درله امین پوه شوې دا خو قرباني کار دی نو ښه ته خپله بیا قرباني کې ولې نو کوم الحمدلله نو اوس همې اول خو به خپل ځان دی بیا جهان دی نو بیا د اول قرباني ونه کړي نو کار نه کېږي که نه ښه څه ویل غواړې څه ویل غواړم دغه مال قیمته دی نو قیمته دی ارزانه کې خپله خرڅېږي صحیح بیا ده دا ارزانه شي ښه او نو ستا مال دی ارزانه خرڅې ما خو قیمت اغستی ده اوس مجبور یم په تاوان باندې خرڅوم په څو یې خرڅې اوس یې خرڅوم په 9000 په 9000 خو ډېر 900 کوې چې دله درکړم په 600 یې ورکوم هغه مینهوالو خاطره ښه 600 او مینهوالو د زه خاطره راځم ښه دې ته یو پیاله چای عمره کېږي لږ غټ شي صحیح چای ده به ورته کېنه د شراب به ورته بس صحیح ده اخلم زما شو زه دا اوس ما غولې قدرمندو دا اوس وګورئ یو پوټی چیرې دی په ما په 900 خرڅوي ځان له والدینه چرګ نه علمه ښه وروره ښه لسو والا شربت په څو دی ګیلاس 10 روپۍ دی 10 روپۍ دی او شلو والا ګیلاس په څو دی هم په شل دی کار دې کېږي ښه او اخترې به کې انشاءالله څه ویل غواړې په ډه دې څه بوج شته زړه به هم څه بوجي نو خدای دې رحم وکړي په ټولو اوس څوک راځي وایي چې پیسې نه لرم شربت را یو 3 ګیلاسه ورکې ولې نه ولې الله رضا ده ښه ده بس کې پتا مسکن نه ما ګرمي ده نو ګرمۍ کې خو څوک شربت نسکي مننه وارسي کوره ده السلام علیکم خیر قدرمندو دا اوس وایي شربت اوس که ښه شربت اوس که خو بیا مزل نشم کولی ښه دلته م یو څو دانې ولاړ دی او دې لږ ما په خیر چې خپلو کې جنګ کوي دا خپلو کې جنګ دی لکه خبرې کوي السلام علیکم دا څه خبرې کوئ دا مرموي د یو ورې راکا ورې ورکه که نه وبالې که نه ورې به درکم خیر ده موږ ته پکې لږ مزدوري راکړه ډېره مه راکوه څومره ما یو 500 پکې راکړه یو 500 روپۍ ته مال ورکول وبالې دوا بدلو کی دوا دې راته ښه دي دوا سره یې ورکوو موږ پکې دا ټول ستا دي دا زما دي دا خرڅې په دي دا خرڅ دا څه وی او ته څه وی چې زه ستاسو روغ وکړم دا مې 5000 روپۍ دا ورې راکړه 5000 او ما ورته په 10,000 شوی دی په 11 مې درکړم ښه او که زه یو خبره وکړم او ته وکړه همداسې وله ورکړه مړه همداسې د دې سر نمجر دی همداسې ورکړه چې قرباني وکړې او تاله مې یو خبره کومه دې ته خو مې ویلې ته ولې یو 15,000 روپۍ ورکړه صحیح ده او دا بس جنګ مه کوئ ښه جنګ ښه شی نه دی ګورې که بیا هم جنګ وکړو بیا راځم درپسې ماما ښه یې جوړې خیرت دی قلاري ده ښه لږه لار راکړه وروره خدای پاک دی جي که یار او زما سره ځان ته نه ځکه چې ډېره بده خبر ده السلام علیکم نو ګوره خبرې کوئ که نه هسې مه کښېنئ که نه تاسو دا 3 وړه دی په دسمال تړلي مسلمان دا ولې دا خو بس تړلې د قرباني لپاره چې کوم ځای نه دې راوسته دا له غزني چې راوستلې غزني نه په موټر کې که نه پیدل یا په موټر کې راوړل او خرڅېږي د خیره 100 روپۍ دې بیه کړې ده دا 4000 3 واړه یا دانه
درې واړه به نو تېر 14 ما ویل که درې واړه چې اوس پیسې درکړم ښه او دا څه وایي دا دې ملګری دی دا ملګری نه دا وایي ما باندې خرڅ خرڅ که مې ورکړه پیسې ولا ورکړه ښه ته اوس ووایې یولس زه ګزاره وکړه ورسره چې اختر یې وکړي ماړه گزاره به ورسره وکړو بس دا غوی دی دا خو پیشو بچی دی دا کونړی مال د پوه شو دا ښکرونه ورته تا کاږه کړي که خپله دي کارخانې نه نه دا هم په آهنګر ورته کاږه ښه دا خرڅېږي د خیره خام دلته ودرېږه ښه یو شی هم نه پاتې ولا همداسې کېږي درته درکومه په نه نه داسې ولاکې راکړي چې بیا به شپږ ورځې خوب هم نه کوي دا به څنګه خرڅ شي دی وانخلې به څنګه نه وای همداسې در کوم که نه که دی همداسې راکړو یو میاشت خوب به بیا نه ورځي ورځي ها ورځي خد راکړه دا پړې راکړه ځه په مخه دی ښه جو به ځه زما شو ځي ځي راځه له نه ځي راځه پیژنې کاکا څوک دا څوک دی شاعر متربړو او ته څوک یې زه خو فهیم افغان ښه او نو تا کې څه شته که نه ها ته څه ټیلنټ لرې شعر وې شی وې د یو خطرناکه پهلوان د ولایتي پهلوان شاعر هم دا ها پهلوان شاعر دا ده ته شاعر یې یو ښایسته شعر وکړه ولا چې د شاعر دی وی کم شعر ورته وی نه راګوري ها نه ورګورم نه راځي ژوند لکه ډمه مې خپل ځان ته تاووي دا ژوند څه وې په اول او په آخر یې خبر نشوم څومره سخت تېر شو په مونږه د ځواني ژوند اقتصاد نه لږ ضعیف یو انډیواله ګنې دغه خلک مونږ نه زده کوي ژوند د وطن په ازادۍ باندې موږ ښه یم دومره نه ارزي والله په غلامي ژوند او د مرګي مې دغه یو عادت خوښیږي د جسد له غلامۍ آزادوي ژوند دا ته بیا یو دغه ځای د مرګي مې دغه یو عادت خوښیږي د جسد له غلامۍ آزادوي ژوند خپله وچې شونډې ناست وي نور سیراب کړي یو رقم دی بس زما او د ساقي ژوند وګوره ورته د چا مینې دومره حد ور باندې کړی ډېر ښه له دردونو یې کنجک د و مسازي ډېر ژوند یاره زنده باد دا دې خپلو که نه دا مې الحمدلله خپل او شعر خپل شعرونه کې والله چې تا ته خو سلام کو یاره ډېر خواري دې کړې ده بنده اوسه د خدای بنده اوسه زما بوتل څه شو راکړه اوبه خو دې ونه څښلې نه نه بس دی قدرمندو میله ډېره ښایسته روانه ده او کوشش وکړئ چې د چا زړه ازار نه کوي بل خصوص د خپل مور پلار ډېر زیات خیال وساتئ مور پلار هغه ونه ده چې د سوري الله نیکینې نو بس خوشحاله به تازه به او قدرمندو یو پلار چې دی لس بچي ساتلی شي خو لس بچي یو پلار نشي ساتلی مور پلار احترام وکړئ درونو وکړئ چې پلار وي نو لار وي چې مور وي نو کور وي او چې رور وي نو د موټو زور وي او خور خو هسم د بل د کور وي قدرمندو ډېر زیات د یو بل احترام او خیال وساتئ هلکه ته عمران شینواری نه یې والي نه یم وروره نه هغه خو نه هغه کابل کې دا وخت دا څه کې هغې پروټسټېټ یې لکه چې او په شوټېټېټ یم ها یار هغه والته دغه کوه زه بس پرې ویدو هغه ما دلته یو دغه اخېسته ګډه ښه بس ستړی شوم هغه خو خل ډېر په عذابوي ته خو بخل نه په عذابې نه زه خلک زه وبس کوم د هغې په شکل یاره ښه هغې تره زوی به هغې تره زوی ښه ما ویل که د کاکا زوی د هغې ښه نور څه شي اخلي څه شي دپاره دلته راغلی مې یو وری اخېسته خو بس وری ماړه ایله بیله وری دا ګوري دا عمران شینواری ده کې دی کابل کې ښه هغه خو کابل کې تېرور ما سره مو بشته دی خو زه یې نس بیا خلاصېږي اوس که نه ګرمي نه دا خلاصېږي دا په 10 روپۍ اخیستی دا څه دا موبایل دی دا او دا څه شی دی دا واکسټ واسکټ دی واکسټ ښه څه شی را باندې خوري که نه نه خیر یې ډېره ونه که څه خدمت یا نه سیټ شم لږ ډډه ده نه وکړم ښه اختر دې په خیر تېر کو بس تېر نه سبا له اختر رښتیا راځي اختر که نه ځان ته تیاری ول وکړه ښه که څه خدمت یا نه پټېږم وروره ته عمران شینواری نه یې که ته وي که نه نو مز به دې کلکه غاړه راکړه ډېر مینه ناک سړی دی او ته هسې د هغې پروټسټېټ د هغې دغه استعمال یې ښه او دا بوتل راکښېنه ماله زه بس دلته بس در سره زه لاړ ورور السلام علیکم دا عمران شینواری نه و د هغې پروټسټېټ او هسې خل دوکه کوي او عمران شینواری خو دا وخت په خپله په کابل کې دی السلام علیکم دا وګوره که نه دا ښایسته ښایسته شفتالان وګوره ښه ګیلاس دی ما ویل که دا هندواڼې دي ګیلاس هم د الوبالو دی دا متر په څو خرڅې دا پاوشل روپۍ او پټ په څو خرڅې پټونو باندې دا نه خرڅېږي دا لکه چې خټکي دي
نه لکه دا ته څه دا لوچې دي وګوره مونږ دا شي نه چرته لیدلې خطر لږ نه غودرې کنه السلام او علیکم په خیر جوړ تکړه خیر کور ته خیر سودا دي کی او شکر دې بال بچ دشتا لږ اخوا ګوره تاو شته استاسو نوم دی نوم دی خان ګل خان ګل ها دا سودا خرسي او ان شاء الله بس الله پاک دې پکې برکتونه واچي لګرا را واخله ماما دا سونه دا چې د لوالم دا والا کنه خو هغه ته روپۍ ورکړه دی لور که زه راځم ښه صحیح ده په مخه مخه شه پیسې دې والا قدرمندو دا اوس مونږ ته وایي ښه قدرمندو دا وه زمونږ لوی غټ اختر خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زما کیمرامین سراج الدین پژواک ستاسو په خدمت کې پیش کړه خو دې دوی کې چې دا خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ وګرځېږي او د پیل نه تر پای پورې زموږ دا خپرونه تعقیب کوي او زما د طرفه او زما د کیمرامین طرفه تاسو ته راتلونکي اختر ډېر زیات مبارک شه